کله چې د دنیا په ژوند کې څه له لاسه ورکړل، اندېښنه مه کوه، تشویش مه کوه او ځان مه ځپه، بلکې اسمان لوري ته پام کړه او دا ووایه چې ای ربه، هر څه چې ستا فیصله وه هغه وشوه، ما ته د دې په بدل کې ښه څه راکړه. کله چې دا کار وکړې، دوه ګټې به دې کړي، یو به د الله تعالی په امتحان کې بریالی شوی، بل دا چې لوی اجر به دې ترلاسه کړی. ځکه کله چې ته د سختۍ پر وخت صبر وکړې، الله تعالی درته وایي چې ان الله مع الصابرین، الله تعالی له صبر کوونکو سره دی. د الله تعالی په دربار کې هر څه شته، هغه څه چې تا ته یې درکوي په هغې دې هم امتحانوي، او هغه څه چې له تا اخلي په هغې دې هم امتحانوي. دواړو حالاتو کې ازموینه ده. هڅه وکړه په دې ازموینه کې بریالی شي، ځکه که دې صبر ونه کړ او ځان دې وځپه او ناخوالې دې رامنځته کړې، ګټه به نه کوي. یو خو به د الله تعالی په امتحان کې ناکامه شوی او بل به دې اجر له لاسه ورکړی. کله چې الله تعالی تا په دغه امتحان کې بریالی کړي، څو چنده زیات نعمت درکوي او آخرت کې جنت ګټي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.